السلام علیکم. زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د HTML د کلاس 11مه ویډیو ده. تېره ویډیو کې موږ او تاسې پر کال سپین او رو سپین باندې وغږېدو، یعنې د ټیبل ټول درس خلاص شو. په دې ویډیو کې به موږ زده کوو چې څنګه کولی شو خپل ویب پاڼې ته یا خپل ویب سایټ ته ایمیج یا عکس داخل کړو. نو راځو د ایمیج د داخلولو یا د عکس د راوستلو لپاره مونږ سره چې کوم ټیګ استعمالیږي هغه د IMG ټیګ دی. نو راځو IMG ټیګ اخلو. دغه IMG ټیګ یوازې نه دی، د دې لپاره به تاسو یو اټریبیوټ استعمالوئ چې هغه مونږ سره د سورس اټریبیوټ دی SRC چې د سورس څخه اخیستل شوی. تاسې به دا ټیګ ولیکئ او د ټیګ کې دننه به سورس واخلئ، ایکول ټو ډبل کوټیشن به واچوئ او ډبل کوټیشن کې به د هغه ایمیج ادرس لیکئ کوم یو چې تاسو دلته راوستل غواړئ. که چیرته تاسو سره دغه ایمیج د همدې فایل سره یو ځای په یو فولډر کې وي، نو تاسو کولی شئ سمپل د هغه ایمیج نوم دلته ولیکئ سره د ایکسټنشنه، هغه ولته شو کیږي. او که چیرته تاسو بیل فولډر کې لرئ یا بل ځای کې لرئ، نو تاسو ته مجبور یې چې د هغه اډرس کاپي کړئ او دلته پیسټ کړئ، نو بیا تاسو کولی شئ له هغه څخه استفاده وکړئ. نو زه راځم، دلته ما سره فولډر دی، زما د HTML ایمیج کوم فایل چې دی هغه هم دلته دی او دلته ما سره یو ایمیج دی د image.png په نوم. زه اوس غواړم دغه ایمیج خپل HTML ته داخل کړم. نو زه سمپل یا اسانه طریقې سره د نوم لیکم، دا به خپله دلته شو کیږي ځکه چې زما دغه HTML فایل او عکس دواړه په یو فولډر کې دي. نو زه ورته لیکم image.png. کله چې زه دا سیف کړم او راشم دلته ریلوډ، نو تاسو ته ګورئ چې هغه عکس مونږ سره دلته راغی او مونږ کولی شو د دې څخه کار واخلو یا استفاده وکړو. زه دا تاسو له غټوم، نو تاسو ګورئ چې زمونږ هغه کوم ویب پاڼه چې ده یا ویب پیج چې ده یا براوزر، هغه ټول همدا عکس رانیولی او راغی. اوس مونږ کولی شو د دغه عکس سایز هم کم یا ډیر کړو. مثال زه ورته وایم وایټ ایکول ټو، یعنې دې پراخوالی 100 پکسله. نو کله چې دا سیف کړم او راشم ریلوډ کې کاږم، نو تاسو ګوره چې هغه عکس له هر لحاظه مونږ سره وړوکی شو، یعنې سکیل سیستم سره مونږ سره وړوکی شو. اوس که تاسو غواړئ چې هایټ هم په خپله زړه ورکړئ، یعنې نه غواړئ چې خپله سکیل شي، نو غواړئ چې هایټ هم ورکړئ، نو بیا تاسو کولی شئ دلته د هایټ له اټریبیوټ څخه کار واخلئ او ورته ولیکئ چې څومره هایټ ورکول غواړئ. مثال 100 پکسله یې وایټ دی، نو 100 پکسله دی هایټ یې. دا چې کله ورکړو او راشو دلته سیف کړو، نو تاسو ګورئ چې زموږ عکس په هغه شکل اوړېدلی. که چېرته زه راشم 100 په ځای ورته 400 پکسله ولیکم او دلته هم 400 پکسله ولیکم او دا سیف کړم، راشم ریلوډ بټن کې کاږم، نو تاسو ګورئ چې هغه عکس ما سره غټ شو او لږ ذره کش هم شو. نو په دغه سیستم سره تاسو کولی شئ دغه عکس ته وایډ یا پراخوالی ورکړئ او هایټ او جګوالی یا اوږدوالی ورکړئ. اوس که چېرته تاسو سره عکس په بل فولډر کې وي یا بیل فولډر کې وي، نو تاسو کولی شئ له څو لارو څخه هغه راولئ خپل فایل ته. مثال دلته ما سره یو عکس دی، زه راځم هماغه فولډر ته. نو دا ما سره فولډر دی، د عکس خو مونږ راوستو، یوازې د عکس نوم ولیکو، هغه مونږ سره HTML ته داخل شو. اوس زه یو فولډر شاته راځم، نو دلته ما سره بل عکس دی. نو مثال زه غواړم دغه عکس خپل HTML فایل ته راولم. نو مونږ د دوو لارو څخه کار اخیستلی شو. لومړی چې مونږ دلته راشو، په دې اډرس بار چې کومه ساحه ده په دې باندې کلیک وکړو، نو مونږ سره دغسې یو اډرس راځي. دا د دې فولډر ادرس دی. په دې فولډر کې بیا مونږ سره دغه عکس موجود دی. نو دغه اډرس به تاسې د دې ځای څخه کاپي کړئ او را به شئ خپل کوډ ایډیټر ته او دلته ډبل کوټیشن چې دی دلته به یې تاسې پیسټ کړئ. له هغه نه وروسته به تاسې دې ته د هغه عکس نوم لیکئ. نو دا عکس نوم مونږ سره 34.png دی. فارورډ سلش به واچوئ او 34.png به ورته ولیکئ. را به شئ خپل براوزر ته، دا فایل به تاسې سیف کړئ. کله مو چې سیف کړو، سیف نه وروسته به راشئ براوزر کې به دا ریلوډ بټن کېکاږئ. کله مو چې ریلوډ کړ، نو تاسې ګوره چې هغه عکس دلته تاسو سره راغی. په دې ډول تاسو کولی شئ چې کمپیوټر کې هر چېرته تاسو سره عکس موجود وي او تاسو غواړئ HTML کې راولئ، نو تاسو کولی شئ کار ترې واخلئ او راولئ. خو ښه خبره ده چې کله هم تاسې کار کوئ، هماغه فولډر کې چې ستاسو HTML فایل سیف دی، هماغه فولډر کې ځان سره عکسونه هم وساتئ. په همدغه تیر ډول سره مونږ کولی شو دې ته هم اندازه ورکړو. مثال وایډ ورکول ایکول ټو زه ورته ورکوم 200 پکسله. کله چې دا سیف کړو او راشو ریلوډ بټن کې کاږو، نو تاسې ګوره چې مونږ سره د 200 پکسلو په اندازه دغه عکس وړوکی شو. او یا د دې نه علاوه مونږ کولی شو دغه عکس په بل ډیزاین سره راولو. نو مونږ به پخوا څه کول چې یوازې به مو د عکس نوم لیکه. خو اوس چې کله غواړو مونږ عکس راولو،
نو مونږ سره خو به یو فایل فولډر کې مونږ دا کس نوم لیکو. اوس یو فولډر شاته دی نو د هغه لپاره مثال دلته لیکم 4 5 دا ما سره عکس شو. زه غواړم چې دا عکس دلته راولم خو دا به ما سره دلته نه راځي ځکه چې د دې عکس کوم اډرس دی هغه پوره نه دی. اوس زه ورته وایم چې دغه عکس ما سره یو فولډر شاته موجود دی نو تاسو به سلش واچوئ. سلش مو چې واچو د هغه نه وروسته به تاسې ډبل ډاټ واچوئ. کله مو چې ډبل ډاټ واچو دا خپل فایل سیف کړئ او راشئ ریلوډ بټن کې کړئ نو تاسو به ګوره چې هغه عکس به تاسو سره دلته راشي. یعنی هر کله چې غواړئ یو فولډر شاته لاړ شئ نو تاسو کولی شئ چې سلش واچوئ هغه نه وروسته ډبل ډاټ واچوئ. که غواړئ بل فولډر شاته لاړ شئ نو بیا هم تاسو کولی شئ سلش واچوئ او ډبل ډاټ واچوئ. دې سره بس تاسې یو فولډر شاته دی او چې هر فولډر کې تاسو راکس وي هغه تاسې راخیستلی شئ. نو په دغه ډول تاسو کولی شئ HTML کې عکسونه راولئ په هغه باندې کار وکړئ هغه سایز وړوکی کړئ غټ کړئ. نو تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کاږئ ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا د خدای په امان.